مشوره د اسلامي ټولنیزو اقتصادي او حقوقي مسایلو په اړه سلا مشورې او لازمې سپارښتنې. مشوره سلامونه د مشورې خبرونې درنو اوریدونکو، هیله ده روغ جوړ واوسئ او د ژوند چارې به مو سمې پر مخ روانې وي. په نننۍ مشوره خبرونه کې په افغانستان کې په کاریدونکو نوشابو څېړنه او بحث لرو چې څومره د انسان وجود ته ګټور او څومره زیانونه ورته رسوي. په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د بیلابیلو غاز لرونکو او بې غازو نوشابو تولید ډیر شوی او ترڅنګ یې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو هم واردېږي. خو طب پوهان د دغو توکو ډیر استفاده د روغتیا په زیان بولي. اوس مهال په کابل ښار کې بیلابیل جوسونه او نوشابه وشته چې په بیلابیلو نومونو او غازي او غیر غازي شتون لري. د دې ډیری کارونکي ځوانان او ترڅنګ ماشومان هم دي. دا چې ولې خلک له دغو نوشابو ګټه پورته کوي، آیا لکه له نومه یې چې ښکاري همداسې انرژي ورکوونکي هم دي، د دې ترڅنګ روغتیا ته کوم زیانونه لري او په دې نوشابو روږدي شوي څرنګه ځان ترې بېغمه کولی شي، دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننۍ مشوره خپرونه کې ځواب کړو. هیله ده خپرونه تر پای راسره واورئ او ملتیا مو وکړئ. د خپرونې پیل به د نوشابو د کارونکو څخه پیل کړو چې په رښتیا هم دوی ته انرژي ورکوي که نه. لومړی به له یوه هټیوال څخه واورو چې کومې نوشابه ډېرې لودي خلک پیري. په دې اړه مو له هټیوال سید آغا نظر پوښتلی او کوم ډول انرژیانې یا نوشابه په خپله هټۍ کې پلوري، په دې اړه باندې دی زیاتوي. دلته خو راځي مختلف نوع انرژیانې راځي، دې کې بهرنۍ هم راځي او اوس د وطن تولید هم بیخي زیات راځي. نو عموم کې فکر کوم دا ټول خطرات لري، فایدې داسې خاص فایده نه لري، ټول تاوانونه لري. نو زه خپله شخصا خپل نظر درته وایم چې زه خپله استفاده نه تېر کوم. ډېر کم وخت کې یو نیم که استفاده وکړو، نور استفاده نه تېر کوو. او کیفیت ته باور وکړه چې یو انرژي 100 روپۍ سي، د هغه کارتان کوته یو دا حساب ورته وکړه، د کارخانې ګټه، د دوکاندار د عمده فروش، نو دغه کې به 100 روپۍ به څه انرژي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد وایي چې له 3 کلونو را په دې خوا د نوشابو څخه استفاده کوي. دی وایي خو تر ډیره ماته ګټه نه ده رسولې او ورباندې عادت شوی یم. متاسفانه در شرایط امروزی امی استفاده از انرژی به اینجا اونا زیاد شدم و ما خودم هم ناخودآگاه متوجه شدیم که احتیاط آوردیم به می یا معتاد شدیم به اصطلاح بگوییم به می نوشیدنی های انرژیزا، در حال که هیچ فایدهش هم ندیدیم. یعنی من خودم روزانه 1 دانه 2 دانه حتما میخورم، مگم فایدهش هم ندیدیم، با وجود که میفهمیم شاید ضررش زیادتر باشه نسبت به فایدهش. کله کله په لارو کې تلونکي ځوانان لیدل کیږي چې په لاس کې د همدې نوشابو بوتل سره ګډ له سیګریټو هم استفاده کوي. خو نور ځوانان بیا په دې فکر وي چې دوی ځان ښودنه کوي. بل طرف ته مګه د غزني ولایت اوسیدونکي پیر محمد نظر هم لزان سره راخستی چې دی وایي چې له ملګرو سره په چکر تلونکو وختونو کې لومړی خوراک یې نوشابه وي او استفاده ترې نه کوي. زه خپله په یو انرژي باندې عادت سوی یم، جنسینګ انرژي باندې، که څه هم قیمت یې ډېر لوړ ده. کله چې ملګري په چکر ځو، دوی ځان ته مثلا د څښاک لپاره یو څه اخلي، خو حتما به زه جنسینګ انرژي راخلم، ځکه زه اوس باندې عادت سوی او روږدي سوی یم. په دې هم پوهېږم چې کومه نتیجه نه لري، ځکه کومه ورځ چې زه هغه انرژي وڅښم بیا مې اشتها داسې ښه نه وي او په تاوانونو باندې هم پوهېدلی یم. ځکه که څوک په منظم شکل باندې غذایي رژیم وانخلي یا ډوډۍ ونه خوري، او اوس داسې عادت سوی یم چې پرېښولی هم نه شم. په دې هم پوهېږم که چېرې زه د ورځې د 15 افغانیو تازه میوې واخلم، یا انګور یا خټکی یا ام یا کیله یا مڼې یا داسې څه واخلم، هغه به حتما د ما د صحت لپاره هم ګټور وي. خو اوس داسې روږدي سوی یم چې هېڅ یې پرېښولی نه شم
او د دې په کارولو سره همیشه خپلې پیسې مصرفوم او که یې ونه څښم هم داسې عادت شوی یم لکه یو څه چې راڅخه ورک سوي وي. خو د سمنګان اوسیدونکی خواجه شریف الله وایي د نوشابو ډیر استعمال راته ګڼې ناروغۍ پیدا کړي او وایي چې اوس یې له څښلو تیر شوی یم پر ځای له تازه میوو ګټه پورته کوم. دی زیاتوي قبلا نوشابه استفاده میکردم، دچار امراض مختلف شدم، تکلیف معده برم ایجاد شد، چاق شدم، تکلیف گرده برم پیدا شد، سنگ مثانه برم پیدا شد، دیگه سبب امراض گوناگون گشتم و همیشه نزد دکتر میرفتم و با امراضهای مختلف نوشابه مرا دچار کرده بود و پس از اینکه فهمیدم که ضرر و اضرار از این دوری کردم. حالا فعلا 2 سال 2.5 سال است که از نوشابه استفاده نمیکنم، از میوه‌جات وطن میخورم، از چیزایی که به صحت و سلامتی مفید است از او استفاده میکنم. من به عنوان یک شهروند توصیه ما به تمام اتباع افغانستان، به تمام مردم افغانستانی است که لطفاً من یک کسی هستم که خود با این مرض دچار بودم و فعلا از این مرض دور شدیم که صحتم بهتر شده. شما هم مثل ما واره از نوشابه های گازدار استفاده نکنین که هم چاق نشین و هم به صحت و سلامتیتون مضر است و هم از امراض دور می باشین. یک ضرب مسئله وطنی داریم، میگه پیش طبیب چی میگنی؟ پیش سرگذشت برو. من سرگذشت خود را شما قصه کردم و فعلا فضل خدا خوب هستم. د کابل ښار کې هم کله کله د 500 افغانۍ نوشابه په 60 یا هم 15 افغانۍ پلورل کیږي. د معلوماتو په اساس دا تاریخ تیروي خو دوی ورته جعلي تاریخ ورکوي تر څو یې خلک وپیري. له دوی څخه مې د دې انرژیو په تړاو پوښتنه وکړه خو ځواب یې رانه کړ او له لرې مو د دوی غږ ثبت کړ. چندی است؟ 10 روپه؟ فشار چند است؟ فشار است دیگه 6 موتوری داره دیگه کم است. چی؟ 6 موتوری داره 2006 ما 4 روز دو. چندی است؟ سوپر کولو است؟ سوپر کولو اصلی اوریجنال. اصلی اوریجنال چند میه؟ این میه 20 روپه نه 30 روپه. این 30 روپه؟ این چند میه؟ این 30 روپه. اگر 2 تا میگیری 50 بده خوب مزه داره. د دې نوشابو په تړاو مو د کابل ښاروالۍ استازی نعمت الله بارکزی پوښتلی. دی زیاتوي لکه څنګه تاسو په جریان کې یاست، کابل ښاروالۍ په ټول کابل ښار کې هر څوک چې تاریخ تیر شي یا بې کیفیت شي خرڅ کړي هغه راټولوي او موږ په مختلف نواحي کې کار کوو. تقریبا په د تیر 4 کالو کې کابل ښاروالۍ د 2,80,000 تنه نه بالا مختلف مواد چې هغه تاریخ تیر هغه په کابل ښار کې راټول کړي دي او دغه لړۍ جریان لري او هر څوک کوم چیرته شکمن دی پر شی باندې بې کیفیت یا تاریخ تیر دی 155 نمبر ته اړیکې نیولی سي. موږ انشاءالله د خلکو په خدمت کې د نړۍ وروسته پاتې هیوادونه چې د هغوی له ډلې څخه افغانستان هم راځي د بې کیفیته نوشابو پلور پکې ډیر زیات وي. درنو اوریدونکو د دې خپرونې لپاره مو نور غږونه هم راخیستي وو خو د ټول نظر همدا و نو لاړ به شو لاندې دمې ته له دمې وروسته به د متخصص سره په همدې موضوع باندې هم بحث ولرو چې آیا ګټه او که تاوانونه زیات لري همدا نوشابه چې موږ او تاسو یې استفاده کو. زو لاندې دمې ته. افغان ملت ویاړلی تاریخ لري. افغانان علم دوست خلک دي خو د پردي یرغل په وړاندې یو موټی دي. افغانانو په تیره یوه پیړۍ کې د نړۍ د 3 لویو طاقتونو په ماتولو سره د خپل تاریخ په پاڼو کې ننګ، دبدبه، میړانه، قرباني او بریا ثبت کړه چې دا د نړۍ خلکو ته د ازادي لوی درس دی. افغانان ویاړلی وو دی او وی به. امید رادیو د افغانانو د ارزښتونو درناوی کوي. 103.8 FM. د مشورې خپرونې درنو اوریدونکو بیا هم ستړي مشئ. په دوهمه برخه کې مو لکه څرنګه چې ویلي وو خوشبختانه نن په خپرونه کې را سره ډاکټر خان محمد اکرمي د عمومي داخلي ناروغیو ترینر متخصص را سره دی. له ده سره به بېلابېل اړخونه د همدې موضوع په تړاو باندې راسپړو. نو ډاکټر صاحب ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړو تر څو په همدې موضوع باندې تم شو چې انرژي په ټوله کې هغه
نوشابه چې په افغانستان او په ټوله نړۍ کې استعمالیږي څه خطرونه لري او په دې موضوع را سره بحث وکړئ. ډیره مننه. د لوی بخښونکي څښتن تعالی په نامه زه هم په خپل وار تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ډیره مهمه موضوع انتخاب کړې ده، که څه هم دا موضوع په ځینې د موږ تاسو په هیوادوالو باندې چې تجارت کوي د دې په هغو باندې به سمه نه لګېږي، خو موږ تاسې به څه ستونزې چې له دې نه راولاړېږي هغه به بیانوو په دې هکله باندې. ډېره مهمه موضوع ده. نو خپله دغه هر څه چې مصنوعي وي طبیعي نه وي هغه له خوراک کې په هر شي باندې تاکید کېږي، حتی له څښاک نه نیولې تر خوراکه چې هر شی مصنوعي ډول باندې جوړېږي. اکثریت د دې سبب کېږي چې بدن ته تاوان ورسوي د ګټې په ځای باندې، یعنې تاوانونه ډېر زیات دي. د هغو جملې نه چې اوس وخت کې ډېر رواج شوي دي هغه متاسفانه ډېر د خفګان ځای ده چې دغه نوشابې خاصتا ګازدار او د انرژیزه یا انرژي ورکوونکي کوم څښاکونه چې دي دا ډېر رواج شوي دي او حتی بیخي د ځوانانو ترمنځ یو موډ او عادت ګرځېدلی ده چې په ټوله کې موږ تاسو بیا په دې باندې بحث کوو چې په هر سیستم باندې د دې اغېزې موږ تاسو ګورو چې په کوم سیستم باندې کومې اغېزې کوي. نو انشاءالله دې باندې به مفصل بحث وکړو تاسو. ډیره مننه ډاکټر صاحب. سلامت اوسئ. لومړی که او نوشابو په تړاو باندې راته ووایي چې د انسان په بدن باندې مثبت اغېزې هم کولی شي او که نه تر ډیره پورې منفي اغېزې لري؟ مثبت اغېزه نه لري بلکې د لنډ وخت لپاره یوه کم اندازه انرژي بدن ته ورکوي، ولې د ګټې په اندازه تاوان څو چنده ده. که موږ د فیصدي په لحاظ ووایو کیدای شي دا 2% یا 1% بدن ته انرژي ورکړي، خو 98% د بدن په تاوان یا په ضرر باندې تمامیږي. خپله انرژي چې ده لنډ وخت لپاره بعضې انرژي دي چې دغه په ترکیب کې کافین په زیات اندازه ده. نو دغه انرژیانې چې دي که یو څوک وخوري د لنډ وخت لپاره سړي ته یو خوشحالي ورکوي کاذبه او په څنګ کې داسې یو احساس کوي چې زه ډېر انرژي مې ترلاسه کړه او ډېر باقوته سوم، خو دا تر نیم ساعت یو ساعت پورې دوام کوي. ساعت بعد په انسان باندې بیرته دوم ځل لپاره شدید خفګان هم رامنځته کېږي او حتی د بدن باندې غړي خاص زړه د زړه حرکات ډېر سره زیاتېږي او بیرته یو خفګان سبب سړي باندې راځي او د بېشیمګي یا بېقوتي چې دا هم د دې د ترکیب نه پورې اړه لري. بعضې نوشابې په زیات اندازه سره کافین لري، بعضې کم لري. خپله د کافین چې دی دا د زړه په زړه باندې تاثیرات دا دي چې د زړه حرکتونه یا خوځښتونه چې دي دا زیاتوي او حتی که داسې کېږي که یو انسان مخکې له دې نه چې دا انرژي وڅښي او دی له مخکې نه د زړه ناروغي ولري نو دا کېدای شي چې په زړه کې بیا شدید بېنظمیانې چې حتی د کېدای شي د مرګ سبب شي دا هم رامنځته کړي. یعنې خاصتا هغه کسان چې له مخکې نه د زړه ناروغي لري. په هغو کسانو کې یو ټاکیکارډیا ورته وایي، د زړه د حرکت زیاتوالی ورته وایي، دا رامنځته کېږي. بیا دا کسان کله کله دې شکایت کوي چې ما زړه درزېږي. د زړه درزا علت دغه چې کافین په زیات اندازه په دې نوشابو کې دي، په څنګ کې دا خپله کافین چې دي بېخوبي لامل کېږي. اکثر هغه نوشابې چې دغه مواد په ځان کې لري که څوک ناوخته د شپې وڅښي نو ټوله شپه بیا خوب نه ورځي. موږ ته باید ناروغان مراجعه کوي چې ځوانان دي چې کله پوښتنه کوي وایي زه خوب نه لرم، چې ورته وایي چې خوب مشکل شي ما ته د شپې خوب نه راځي. خو که اصل مقصد سره ورسېږي دوی هغه شی استعمال کړی وي چې خپله د خوب د له منځه تګ سبب کېږي، یعنې بېخوبي انسومنیا مریض سره رامنځته کوي. نو دغه هغه عمومي تاثیراتو نوشابې په ټوله کې هر سیستم د انسان د وجود څه ده هغه متضرر کولی شي. ډیره مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. تر ډیره پورې چې موږ مطالعه وکړله په دې برخه کې په ټوله کې د بدن کومو غړو ته ډیر تاوان رسوي؟ موږ تاسو په دې کې باندې شروع د هضمي سیستم نه وکړو. کله چې انرژي هغه نوشابې چې ګاز لري کله چې دا وخوړل شي اول په تاثیر په معده باندې دا چې معدې د اسید او افراز زیاتېږي ورسره. کله چې اسید یا تیزاب زیات شو نو دا تیزاب د دې سبب کېږي چې خپله معده هم سوخت پیدا کړي، درد پیدا کړي او یا حتی که ډېر دوامدار اوسي زیات وخت لپاره دوام وکړي زخمونه رامنځته کولی شي د معدې. په څنګ کې دغه تیزاب چې دی دا کله کله مرۍ ته رالوړېږي او خاصتا په هغو کسانو کې چې هغه د شپې ناوخته دا څښاکونه څښي یا ډوډۍ زیاته خوړلې ورپسې دا څښاک څښي چې دا خپله د هغه د معدې د اخري قسمت د مرۍ د اخري قسمت کومه معاصره یا کومه سفنکټر چې ده
یو خو خپل زیات خوراک له وجې نه هغه پراخیږي، بل دغه کوم مواد چې موږ تاسو ویل کافین او ځینې نور مواد چې هغه د استرخا یا نرمښت سبب کیږي. نو دا ټول زمینه چې مساعد شي اسید راځي مرۍ ته. نو مرۍ د یو ځای ده چې په مرۍ کې باید اسید نه وسی، د اسید ځای چې د معده ته دغه مقابل کې مقاومت لري. الله پاک داسې یو سیستم جوړ کړی دی چې تیزاب ډیر تاوان معدې ته نشي رسولی، خو مرۍ بیا هغسې دفاعي سیستم نه لري چې د اسیدو له ضرر نه وساتل شي. نو کله چې مرۍ ته تیزاب په دوامدار ډول راپورته کېږي، د مرۍ د تخریش بالاخره د السر یا زخم سبب کېږي، او دا زخم بیا کېدای شي په بارټ ایزوفاګس یو اصطلاح ده موږ استعمالوو، هغه ته واوړي بارټ ایزوفاګس، په اخر کې بیا متاسفانه چې په کینسر باندې اوړي. نو دا په ازمي سیستم باندې کینسر یا د سرطان د ناروغۍ سبب بالکل که چیرې دوامدار استعمال شي، زخمونه دوامدار شي، مزمن زخمونه رامنځته شي، دا مزمن زخم بیرته په سرطان باندې بدلیږي. یو سبب د سرطان همدا زخمونه دي. نو په ټوله کې ډاکټر صاحب بخښنه غواړم ستاسو خبره مې قطع کوم، په ټوله کې کومې ناروغۍ د همدې نوشابو له امله رامنځته کیږي؟ د ازمي سیستم موږ ته چې معده کې تیزاب زیاتوالی چې په تعقیب باندې زخمونه، او بیا هم متاسفانه چې کینسر، او په کولمو کې د غازاتو د زیاتوالی د زیات غاز د تولید سبب کیږي، د خپل د غاز زیات تولید د ناراحتي سبب کیږي او خپل شخص سره ناراحته کیږي. بل په ازمي سیستم کې د بعضي ګټورو موادو د جذب مخنیوي کوي. د مثال په ډول که چیرته دا په زیاته اندازه سره استعمال شي، کومه اوسپنه چې موږ تاسو په روزمره غذا کې اخلو، خاصه دا په ځوانانو، ماشومانو او هغه زنانه چې حامله دي، دغه لپاره دا ډیره مهم بحث ده چې هغوی باید په هیڅ کله د نوشابو او ګازدارو څښاکونو څخه استفاده ونه کړي، ځکه په دې کې کوم مواد چې خاصتا فاسفیټ د کلسیم د جذب مخه نیسي، او په څنګ کې ورسره کافین په زیات اندازه سره د اوسپنې د جذب مخنیوي کوي. نو کله چې اوسپنه هم جذب نه سوله، فاسفیټ د وجې نه کلسیم هم جذب نه سو، نو کلسیم کمبود هم رامنځته کېږي په بدن کې، او د اوسپنې د کموالي کمخوني یا وینه لګۍ هم ورسره رامنځته کېږي. نو یو سبب د کمخوني وګرځېدو د مواد د جذب مخه نیسي. په زړه باندې تاثیرات دا دي چې د زړه حرکات زیاتوي. نو هغه کسان چې مخکې نه زړه ناروغي لري، هغه ته کېدای شي شدید اریتمیاګانې یا بې نظمۍ د زړه پیدا کړي، او خپله دا زمینه دې ته مساعدوي چې د زړه کوم رګونه چې دي هغه تنګ سي، د زړه تنګوالي ناروغۍ هم رامنځته بالکل. بیا په څنګ کې د شکرې ناروغۍ سبب هم کېدای، ځکه په زیات اندازه سره په دې کې خوږه ده، او دا خوږه خاصا چې هغه کسان چې د مخکې له دې ته مساعد وي چې هغه شکر په ناروغۍ اخته شي، لکه د فامیلي تاریخچه د شکر ناروغۍ پلار مور یا ورونه ولري، او یا ډیر وزن ډیر زیات وي، او فزیکی فعالیت کمی، په دې کسانو کې ډیر زیات د امکانات دي چې شکر ناروغي رامنځته. په دې اوس وختونو کې موږ ځوانان ګورو چې عمر 15 کاله 20 کاله اله 15 کاله وي، چې په نوره دنیا کې هیڅ دا امکان نه لري، په ډیرو کم حالاتو کې چې هلته الکول استعمالېږي په هغو هېوادونو کې چې هغوی فټي لیور یا د ځګر غوړ ولري. زموږ په هېواد کې اوس ځوانان راول دي نه چې دلته فضل د خدای الکول استعمال هیڅ نشته، صفر ده، خو چې ځوانان کله کله موږ د الټراساوند په اساس سکین کوو د دوی ځګر غوړ لري، او دا خپله د ځګر د عدم کفایي له منځه تګ لپاره یو ریسک فاکټور ده، او علت یوازینی شی دغه ده چې دوی زیاته انرژي او د څښاکونو استفاده کوي، او هغه دې سبب کېږي چې په ځګر کې غوړ راټول شي، او دا مضر غوړ دي. دا په راتلونکي کې دې سبب کېږي چې عدم کفایه یا د وظیفې د اختلال د ځګر رامنځته شي. او همدارنګه په ګردو په دې بعضې انرژیانو کې امینو اسیدونه دي، په زیات اندازه امینو اسید استفاده کېږي چې هغه امینو اسیدونه هم که دوامداره ډول وخوړل شي، هغه خپله پښتورګو یا ګردو ته چې ولاړ شي، د هغوی هغه کومه پرده یا ممبران چې ده چې هغه د فلټریشن وظیفه لري، د فلټریشن وظیفه خرابېږي، ورسره هغه کومه پرده له منځه ځي، دا چې له منځه ولاړه له دې سره پروټینیوریا د پروټینو اطراح رامنځته کېږي، هغه چې رامنځته شو د وظیفه د ګردو هم ورسره خرابېږي. بل په دې کې بعض داسې مواد دي چې هغه دې سبب شي چې پښتورګو کاڼې پیدا کړي، کلسیم رسوب یا د سټریټو رسوب ته زمینه مساعدوي چې هغه ته رسوب وکړي. کله چې هغه رسوب وکړو نو د پښتورګو کاڼې هم رامنځته کېږي. دغه هغه تاثیرات چې موږ تاسو مختلفو سیستمونو باندې وڅېړل. په عصبي سیستم باندې تاثیرات دا چې ما مخکې تاته ویل، بېخوبۍ او خفګانونه دا ټول رامنځته کولی شي. ډېره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. امیندوارې میندې مو هم یادې کړلې، ځینې چې موږ معلومات ترلاسه کړل، ځینې د سوی شکل ماشومان چې په اوس وختونو کې ډېر شوي دي، آیا دا هم علت کېدلی شي چې دوی له نوشابو څخه استفاده کوي؟ څېړنې خو زموږ په ملک کې متاسفانه چې نشته، زمینه هم نه ده مساعده، خو په نړیواله کچه باندې
چې کوم هغه څه وي د خپله د کمخوني د حمل په وخت کې د دې سبب کېږي، خاصا په هغو کې هم د فولیک اسید کمبود د دې سبب کېږي چې په اول وخت کې حمل تشکل کوي. په دې وخت کې که چېرته فولیک اسید اندازه کمه وي په وجود کې، نو دا د دې سبب کېږي چې په راتلونکي ماشوم کې سوی اشکال رامنځته شي. دغه یو سبب کېدای شي، ځکه ما مخکې یادواري وکړه چې په دې کې داسې بعضې مواد دي چې هغه د ځینو خوراکي او ضروري موادو د جذب مخه نیسي، چې دغه جذب مخه یې ونیوله کمپنۍ رامنځته شوه. که مور په دغه رقم باندې خپل حمل ته ادامه ورکړي، د دې چانس شته چې په ماشومانو کې انومالۍ یا سوی اشکال دي ولادت پیدا شي. مننه سلامت شئ ډاکټر صاحب. موږ تېره ورځ ښار کې ځینې نوشابه په ښار کې ولیدل چې قیمت یې اصلي تر 50-60 افغانیو پورې ده، خو هغه په 60 افغانۍ باندې خرڅي. شاید دغه تاریخ چې دوی کوم پرې وهلی ده همغه تاریخ سره فرق لري یا تاریخ تېره وي. د دې اخیستل او خوړل او کارول تاوانونه لري؟ په ټوله کې اول خو زموږ د کوم د غذا او د کنټرول مسؤلین چې دي په صحت عامه یا عامه روغتیا وزارت کې، دوی اکثره وخت کې کوشش کوي چې هغه چک کړي، تاریخونه ترې چک کړي د خوراکي توکو ټوله کې، او دا وظیفه هم ده. که چېرته په داسې کم کیفیت سره او هغه چې تاریخ به کم یا دا چې بیخي تاریخ بدل شوی وي، تاریخ ټاپه پې لګېدلی وي په جعلي توګه باندې، یعنی تاریخي مواد خرڅوي. موږ اول کې وویل چې اول خو دا خپله تاوان لري، که تاریخ سم وي تاوان لري. نو دا چې تاریخ تیر سي، کیفیت کم سي، خامخا په دې کې به داسې مواد شته چې هغه په خپل شکل ته په مرور زمان سره چې تاریخ تیریږي تغییر ورکوي او هغه بیا د بدن لپاره مضر تمامیږي. نو په ټوله کې دې شیانو باید مخه ونیول سي، او ښه کار نه ده چې یو مثلا یو انرژي د 100 افغانۍ قیمت د تاسې یادواري وکړه، هغه په 10 روپۍ اعلانېږي. علت یې دا ده چې د هغې په تاریخ کې 2-3 ورځې پاته یا تاریخ پرې تېر شوی ده، بېرته تاریخ نوی شوی ده په جعلي توګه باندې، نو هغه بالکل د بدن لپاره مضر تمامېدلی شي. مننه سلامت شئ ډاکټر صاحب. دا چې نوشابه دي ډېری خلک زموږ تاسو حتی یو رواج ګرځېدلی ده، لکه مخکې موږ تاسو چای رواج، اوس همدا رواج ګرځېدلی ده او زیات خلک پرې عادت شوي، معتاد شوي دي. څنګه کولی شو چې د دغه ناروغۍ څخه ځان راخلاص کړو؟ په سر کې باید دا وویل شي چې زموږ په ټولنه کې اوس دا یو خراب رواج ګرځېدلی ده چې هر سترخوان ته ولاړ شي، په دوی باندې ګازداره نوشابې په سترخوان ایښي وي، که کوم محفل نیول کېږي په دې کې نوشابې ایښي وي او خلک استفاده کوي. حتی ډاکټران چې بعضې پروګرامونه نیسي د دوی تر مخې نوشابې ایښي وي، چې دا خپله د نوشابو د رواج دپاره یو ښه اعلان ده چې خپرېږي. تبلیغات ډېر زیات ورته کېږي. که چېرته څوک غواړي چې د دې نه مخنیوی وشي، اول خو له ځان نه باید سړی شروع وکړي، پیل وکړي. دا سوچ باید سړی وکړي چې زه که چېرته د 100 روپیو انرژي اخلم یا د 80 افغانیو انرژي اخلم، اوس که موږ تاسې وګورو د موږ یو من مڼې په 80 افغانۍ دي. د دې مڼو نه کولی سي 10 کسان ته ښه جوس ورکړي، تازه فرش جوس. همدارنګه کیلې وګورئ، میوه‌جات هر رقم وګورئ، زموږ تاسې ملک کې میوه ډېره ارزانه ده او ګټوره ده. خو دا که چاته ووایي څوک به هغه نه پې کوي، باور نه پې کوي یا په نظر کې نه نیسي، خو په اصل کې دا اعتیاد رامنځته شوی ده او دا بعضې نوشابې خو بیخي اعتیاد رامنځته کوي. که یو نفر د ورځې په مثلا 2 بجې باندې یو انرژي وڅښي، سبا 2 بجې د هغه وجود یو الارم ورکوي چې په دې وخت کې ته باید یو انرژي وڅښي. حتی د خلکو په منځ کې بیخي داسې هم هغه ګرځېدلی ده، څوک یې ونڅښي هغه ته بیا وایي چې ته داسې لږ نازوانه غوندې یم یا په ځان مصرف نه کوي. نو دغه نه باید په عامه ډول باندې د دې اعلانات د خپراوي لپاره کمپاینونه دا باید کم شي. لکه څنګه چې په نورو دنیا کې په مخدرات توګه په استعمال باندې بندیز لګېدلی، د هغوی اعلانات نه کېږي. یو سګرېټ درته وایم، که چېرته سګرېټ وګورو په هېڅ ملک کې د دې اعلان نشته، او حتی د سګرېټ د پاکټ ته شام لیکل شوي دي چې دا بدن ته تاوان رسوي. نو دا که چېرته په انرژي باندې هم دغسې یو هغه وسي او پراخ تبلیغ ورته ونیسي، که څه هم تجاران به په دې کې تاوان کوي، خو تجاران ته هم دا لازمه نه ده چې د خپلې ګټې په خاطر د ټولنې ضرر کولی شي چې د افغانستان له میوه‌جاتو څخه جوس تولید بدیل ښه طبیعي جوسونه تولیدولی شي. موږ ښه پرېمانه میوه لرو، د امکانات د دې شته چې ښه جوسونه، فرش جوسونه جوړ شي. موږ تاسې ښه جوسونه بیرون ته چې خارج ته دې صادرېږي،
خو موږ ته دلته استفاده نه تېر کوو موږ په انرژیانو باندې عادت شوي یو په هیڅ نړۍ کې ته که تاسې وګورئ د انرژي استعمال نشته حتی بند دی حتی ماشومانو چې 18 کالونه عمر کم ده مطلق هغو ته ویل شوي چې په دې باندې به انرژي خرڅېږي نه څوک به یې ورکوي نه خو د موږ تاسې واړه ماشومان هم ګورو د استفاده کوي او په عادت شوي دي ځوان که هولو لویان خو پرېږده چې هغه بیخي په عادت نو په ټوله کې دغه ښه شی نه ده او کوشش باید وشي چې دې نه مخنیوی وشي تاسو ښه لاره څه ډول بولئ چې دوی څه ډول له دې متحدۍ نه راووځي ځکه چې عادت شوي دي سټیپ بای سټیپ مخته لاړ شي یعنې یوه ورځ یو څکي بله ورځ وقفه وکړي همدغسې لاره امکان لري دا داسې یو احتیاط نه ده لکه مخدرات وکړو یا لکه بعضې عصبي دواګانې چې سړی احتیاط پې پیدا کوي بیا ورو ورو ټپر کوي یا کموي به چې تر څو دوی ته هغه وډراول پیدا نه شي دا وډراول نه ورکوي دا که په هغه ورځ هم په ځان باندې بنده کړي په تا باندې هېڅ تاثیر نه کوي نو ورو ورو څه شي حتی داسې دې وکړي چې په هغه اوله ورځ د تصمیم ونیسي چې زه به نوره انرژي نه څښم هېڅ استفاده یې کوي دی نه که څوک داسې په میاشت کې یو ځل او چېرته برابر سي او هغې کې که وڅښي یا داسې یو دوه تاوان نه کوي خو څوک چې داسې شکل ته اوښتي دي چې هغه روزمره حتی داسې ځوانان ما لیدل چې راځي موږ ته وایي چې د ورځې 4-5 نه هم زیات استعمالوو او کار یې دغه د بس خوراک نه ټول انرژي استعمالوي نوره ګټور خواړه چې دا نه استعمالوي نو ښه خبر ده چې هغه اول نه سړی تصمیم ونیسي چې زه باید دا استفاده نه کړم او په ټولنه کې که کوم پروګرام جوړېږي دې په ځای باندې چې انرژیان یو نوشاباب کېښودل شي په میز هغه دا ښه ده چې د خپل وطن میوه په میز باندې کېږي د هغه نه استفاده وشي په ټوله کې دولت ترڅنګ یې هغه شرکتونه او تجاران چې همدغه واردوي هېواد ته دوی ته مو پیغام څه دی په دوی باندې مې غږ دا ده خاصا په حکومت باندې چې اول خو دا چې کوم انرژیان یا نوشابه چې راځي د دې یو سټنډرډ هغه اوسي چک اوسي چې کله سټنډرډ نه وکتل چې دې کې خراب مواد نه وي ځکه که چېرته یو ځل یو انرژي چک شوي بیا د هغې چکاپ نه کېږي زه فکر کوي ټول په هغه سټنډرډ باندې جوړېږي نو هغه نه باید ډېره څارنه وشي په دومره کې کوشش باید دا وشي چې په دې شیانو باندې دولت ټکس زیات کړي کله چې په دې شیانو باندې ټکس زیات شو قیمت یې لوړېږي بیا څوک نه عام خلک د دې توانایي پیدا کوي چې دا خریداري کړي او نه تجار دې ته زړه ښه کوي چې بیا دې تولید وکړي نو ښه خبر دا ده چې په دې باندې یو ټکس لوړ سي بل تبلیغات ورته کم سي بل ډېره څارنه وشي او له تجاران نه مو هیله دا ده چې بدیله لار پیدا کړي او بل کاروبار دپاره نسبت دې ته چې دوی دغه انرژیان یې خپل هېواد کې کوي دلته تولیدوي یا که بیرون نه واردوي دا دې کم کړي او تر څو راتلونکي نسل دپاره تاوان نه رسېږي نو موږ نسل په راتلونکي کې که دا شیان استعمالېږي نو ځوانان به مو ځوانان نه وي او ماشومان به چې لویږي ټول به یا به قدونه کم یا به انومالیانې لري یا به څه مشکلات ولادي لري ډیره مننه سلامت اوسئ ډاکټر خان محمد اکرمي د عمومي داخلي د ناروغیو وترنر متخصص چې موږ ته په دې خپرونه کې برخه مرسته راواخیستله تر څو خلکو ته عامه پوهاوی وسي او دغه مشکل چې په ټولنه کې رامنځته شوی دی او خلک پاملرنه ورته وکړي تاسو نه هم نړۍ مننه هرکله راسئ ډاکټر خان محمد اکرمي د عمومي داخلي وترنر متخصص و چې ورسره مو د نوشابو په تړاو باندې بحث کړی و نو زموږ نننۍ مشوره خپرونه چې تاسو ته پکې بېلابېلې مشورې درکړل شوې په همدې ځای پای ته رسوو هیله ده چې له دې وروسته د نوشابو په استعمال کې له احتیاط کار واخلئ نننۍ خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي تر بلې خپرونې د الله په امان